السلام علیکم. په اوس وختونو کې پیسې ګټل یا خپل اقتصاد ښه کول ولې انتهایی ضرور دي؟ شاید چې تاسو سره دا دلیل وي چې یاره خپل لایف سټایل به ښه کړئ، یو موټر یې واخلئ او جایدادونه واخلئ، په دې باندې به په ټولنه کې جګ جګ ګرځېږئ او کبر پې وکړئ او دا وکړئ هغه وکړئ. خو نه، زه تاسو ته څلور هغه دلایل مهم اساسي دلایل وایم چې ستاسې په دې کې په دنیا او آخرت کې په دې باندې ګټه ده او تاسې باید پیسې وګټئ، د دپاره خواري وکړئ، خپلو زمنو ذهنیتونه هم چې د حلالو پیسو ګټلو لپاره جوړ کړئ. اول نمبر باندې دا پیسې ګټل په دې هم انتهایی ضرور دي تر څو تاسې دنیا ته ثابته کړلی شئ چې دا په حیا او عزت او شرافت باندې هم ګټلی کېږي. د دې پیسې ګټلو دپاره خپل ځان ذلیله کول، ځان رسوا کول، د خپل عزت نفس ختمول، خپل شخصیت خرابول، سنجیدګي ختمول، د خپل قام قبیله او د خاندان ژوند تباه کول، یا د هغوی نوم تباه کول، یا د نور انسانانو ژوند د تباهي سره مخ کول، یا حرامو ته لاس اچول، د هغې نه بغیر هم کېږي. ګوره، الله تعالی دنیا ته انسانان رالیږلي، دا نور انسانان یې د نورو اشیاو نه لږ مختلف کړي دي، لږ اوچت کړي دي ترېنه. موږ او تاسې د دې غرونو نه او حیواناتو نه او د سمندرونو نه او ماهیانو نه او بوټو نه د دې نه موږ او تاسې اوچت یاستو، ځکه چې موږ او تاسو ته الله تعالی انساني کرامت راکړی دی. یعنی د انساني کرامت په خپل ذات کې داسې یو سرمایه ده چې موږ او تاسې د دې نورو ابجکټیوز نه یا ابجکټس نه ممتاز کړي یو. چې کله هم په دنیا کې انسانان د خپل سرمایه پیسو ته بدلول شروع کی، یعنی د انساني کرامت په بدل کې پیسې ترلاسه کول شروع کی، دا انسانان په حقیقت کې خپل ځان ورو د ابجکټس ته راوستل شروع کی، خپل ځان سپکول شروع کی، خپل حیثیت ختمول شروع کی. مثال د خبرې، څوک په خپل عزت باندې پیسې ګټي، څوک خپل وجود جسم فروشي باندې پیسې ګټي، څوک هغه خپل جسم ښودنې باندې، څوک د خپل خولې د لارې په سپکاوي باندې او په بې عزتۍ او په بد اخلاقۍ او په کم اصلتوبونو باندې پیسې ګټي. دا په حقیقت کې دغه خپل هغه درنښت او انساني کرامت چې کومه سرمایه ده هغه ورکوي، پیسې اخلي او بیا د خپل ځان چې د ابجکټس ته راولي. شاید تاسې په دنیا کې د ډېرو خلکو د سپکو بېکاره خلکو فین یا تاسې چې د هغې خلکو تعقیب کوونکي، خو تاسې به کله هم د هغې خلکو په څېر باندې خپل اولادونه نه غواړئ، یا تاسې به کله هم د داسې خلکو په څېر باندې چې هغې په سپکاوي داسې جنکۍ چې هغې خپل جسم فروشي کوي، خپل ځانونه ښیي، د هغې په څېر باندې به خپلې لورګانې نه غواړئ، بلکې تاسې به همیشه دپاره عزتمند د کرامت نه ډکې لورګانې او اولادونه غواړئ، ځکه تاسې پوهېږئ چې دا څیزونه د خوند یوه آله ده، دا د انسانیت معیار نه دی، د انساني کرامتونو نه برخمن نه دي، دوی بېللي د خپل ځانونه ختم کړي دي. نو په دې خاطر باندې دا پیسې ګټل په دې خاطر هم ضرور دي تر څو تاسې دنیا ته وښودلی شئ چې زه انساني کرامت هم لرم، حیثیت هم لرم، په باحیثیته شکل باندې زه په حلاله طریقه باندې دا پیسې ګټلی شم چې د دنیا دپاره د خلکو دپاره یو الګو شي په سمه لاره کې. دویم نمبر باندې دا پیسې ګټل په دې خاطر هم ضرور دي چې ګوره پخوا وختونو کې د انسانانو د تللو معیارونه او میزانونه بدلو، د پیرامیټرز بدلو. پخوا وختونو کې به یو انسان په تقوا او په علم او په کرامت باندې پیژندلی کېده، د هغه حیثیت به په کرامت او په عزت باندې خلکو ته محترم و. خو اوس وختونو کې د خلکو په ذهنونو کې د پیرامیټرز کاملا بدل شوي دي چې تر څو تا سره پیسې نه وي، ستا کاروبار نه یا ته کاروباري سړی نه وي، د خلک تا ته په دې ټولنه کې هغسې حیثیت نه درکوي. که ته څونه هم اخلاق ولرې او ته څونه هم علم ولرې، خو بیا به هم تا باندې هغه د غربت ټایټل وي او دا ټولنه به درته په سپکاوي باندې ګوري. زه تاسو ته په خپله ټولنه کې د دې یو څو واقعیتي مثالونه درکول غواړم، تاسې به بیا ښه اندازه ولګولی شي. یو مالداره سړی که سر هم ګرئ که نه، خلک به وایي چې ولا یخني ده او د علي صاحب په سر کې خشکي شوې ده، خو که یو غریب سړی سر ګرئ خلک وایي دا سپمن دی، سر کې سپږې دي، سپږن دی. یا مثال له خبرې، یو مالداره سړی او هغه په معده باندې درد دی، ډاکټر ته لاړ شي، په درد کې د خولې نه یو څه خبره وځي، ډاکټر هم وایي چې خیر دی خیر دی بس حاجي صاحب دی، او دا خبرې پکې راځي او دا د مرض او د انفیکشن د وجې نه چې دی د هغې سایډ افیکټس دي. خو که چېرته یو غریب سړي د خولې نه یو خبره ووتله، ډاکټر به وایي چې دا بوځئ، اول دماغ ډاکټر ته یې بوځئ، دا لیونی دی چې دا سم چې بیا راولئ معدې ته. نو په همدې ترتیب باندې چې کله تا سره خپل اقتصاد ښیي، نو په ټولنه کې به تا ته خلک دعوتونه هم کوي، تا ته به په حجره کې چې دی هغه اوچته بستر هم درکوي، تا ته به اوچته چوکیګانې هم درکوي او ستا حیثیت به وي، ستا خبرې ته به هم غوږ کېښوستلی کېږي. خو چې کله غریب شي بیا دې څوک مړي ته هم نه راغواړي. چې مالداره شي په دې ټولنه کې به خلک خپل ودونه په تا باندې قیمتي کوي، خلک به وایي چې د حاجي صاحب راغواړي، د 3 ګاډي ورسره دي، او دا قربانه به خپله په تا باندې خپل ځان خلکو ته اوچت ثابتوي چې زما مولا فلانکي مالدارو خلکو سره سرمایهدارو سره تعلق دی، ما ته خلک راځي. او چې کله غریب نو بیا به درته څوک دعوت د واده څنګه درکوي، درته هلکه فلانکیه هغه فلانکي دغه ته راشي، بیا ښه که وخت هم پیدا کړو او دغه او ځان سره بیا واړه راوله، بچي به راوړه، ښه دی بس ډېر وخت به کېدای شي څه ښه نه خوړلي، راشي هلته به لږ خوراک ښه وکړي. دا بیا د دعوت هغه طریقه. ته هر څونه که مالدار یې که نه، او ته یو ډېر احمقانه خبره هم کوي، یو ډېره قمقله خبره هم کوي، او د خولې نه دې لاړې بادېږي، یو ډېر بېوقوفه وي او د 2 روپو د خپل تعارف سړی هم نه، نو خلک به درته چې ولا حاجي صاحب د ډېرې ښې ټوکې کوي، حاجي صاحب د ولا ډېره وګوره فلانکي خبرې ته به حاجي صاحب هغه معناګانو ته تفسیر ته خیال هم نه وي، ته به د حاجي صاحب احمقانه خبرې ته ډېرې اوچتې معناګانې د خپل ځان نه ورکوې. خو کله چې ته غریب وي او ته فلسفي هم خلکو ته غږې که نه، نو خلک به وایي یاره مړه ځان یې افلاطون جوړ کړی دی، که دونه تکړه اوس به په جب کې به یو 2 روپۍ وي. نو ستا هغه ټول پیرامیټرز او ستا حیثیت په دې ټولنه کې چې دی
دا په پیسو باندې نن سبا تللی کېږي. حتی ستا اولادونو سره هم توپیري چلند په ټولنه کې په هغو کې کېږي چې کله ته غریب یو شکل کې ورته خلک ګوري، چې کله لږ مالدار بل شکل کې ورته خلک ګوري. په دې کرکټونو کې یا په لوبو کې چې ستا دا بچي د خلکو سره لوبې کوي که نه، چې غریب وي هغه بچي دی یو طرف ته بل طرف ته تاویږي را تاویږي، یا به خلک اوبو پسې لګي یا به بل شي پسې لګي په لوبو کې. خو چې کله ستا اقتصاد ښیي، ستا دا بچي چې دی هغه هم په دې کرکټونو کې او په لوبو کې او په نورو شیانو کې چې دی هغه خپل ملګري به ورته خپل همزولي به ورته بیا حیثیت ورکوي. نو دا په دې وختونو کې چې دی یو ډېر انتهایی پیرامیټر دی د خلکو په ذهنیتونو کې چې دې ته ځان برابرول پکار دي. نو په دې خاطر په ټولنه کې خپل حیثیت او خپل سویه جوړولو دپاره د اقتصاد ځکه که ته سینسیبل انسان یې او ته په دې ټولنه کې د خلکو دا دوګونه چلند ګورې، دا ستا ذهن ختموي، لیونی کوي، د احساسي کمتري کې د مبتلا کوي، مایوسه کوي دي. ځکه ته به ګورې چې ته به انساني درنښت هم لرې او شخصیت به هم لرې او اخلاق به هم لرې او علم به هم لرې. خو یوازې د پیسو کمی به در سره خلک به بیا هم ستا په ځای باندې هغه مالداره سړی چې هغه هېڅ هم نه لري، هغې په سپکاوي او په بد اخلاقۍ او په بدبختیو پیدا کړي، هغې ته به د تا نه زیات حیثیت او عزت ورکوي. نو همدغه څیز به بیا تا د خپل ځان سره د ورځې لس ځلې وژني. نو په دې خاطر د پیسې پیدا کول ضرور دي. دریم نمبر باندې پیسو پیدا کول په دې خاطر هم ضرور وي چې ته په دې ټولنه کې دردونه ګورې، یتیمان ګورې، داسې خلک ګورې چې هغوی باندې ستا زړه دردېږي، ته سینسیبل انسان یې، حساس انسان یې، ته د هغوی دردونه حس کوې. نو که چېرته تا سره پیسې، ته د هغې خلکو سره مرسته کولی شي، ته د هغه خلکو ژوند یو څه ناڅه بدلولی شي، یو څه ناڅه تعلیمونه پرې کولی شي، یو څو کورنۍ په خپل کفالت کې راوستلی شي، یو څو کورنۍ، یو څو خاندانونه په خپل کاروبار کې د هغې لپاره د رزق وسیله برابرولی شي. نو ستا زړه به مطمئن وي چې زه په دې ټولنه کې یو څه کنټریبیوشن کوم، یو څه په دې ټولنه کې د دې ټولنې دردونو کمولو کې یو څه برخه اخلم. ته به د خپل ځان سره په سکون باندې. نو ځکه د پیسې ګټل د خپل داخلي سکون دپاره په دې ټولنه کې د خپل هغه ځان ته معنا ورکولو دپاره هم ضرور وي چې تر څو د خلکو دپاره یو څه معنوي انسان ثابت شي، یو څه ښه انسان ثابت شي، د نورو خلکو په ژوند بدلولو کې یو څه ښه کردار ولري، یو شفاخانه جوړه کړي، یو روغتون جوړ کړي، یو مکتب جوړ کړي، یو چاته یو څه ښه لاره وښودلی شي، په دې هم ضرور وي. څلورم نمبر باندې په اوس وختونو کې پیسه د هر یو شیز پیټرول ده. که چېرته تا سره پیسه نه وي، ستا دا موبایل هم بېکاره دی، دا د یوې خښتې په څېر باندې ځان سره ګرځوه، خپل پخواني تصویرونه د ورځې 40-42 ځلې ګوره. که چېرته تا سره پیسې نه وي، ته نه موټر چلولی شي، نه یو ځای ته تللی شي، که د پخواني خلکو غوندې ځې، خو زه دې نه روان شه تر د کابل نه روان شه تر جلبات پورې ځم، یا مثال در هغه مزاره پورې ځم، په 15 هفتو کې رسېږي. ستا چې کوم کار هغه کار به هم ورپسې زوړ شوی، کار به ختم شوی. نو حرکت دپاره، د کور چلولو دپاره، د برق دپاره، رڼا دپاره، تعلیم کولو دپاره، صحت دپاره، د هر یو څیز دپاره په اوس وختونو کې پیسه چې دی دا پیټرول وي. نو چې کله تا سره په ژوند کې پیسه نه یا اقتصاد دې ښه نه، نو ستا د ژوند دا موټر به چې دی داسې روان وي لکه یو ورځ پکې تېل وي، بل ورځ پکې تېل نه وي، د سړک په منځ کې درته بند شي، بل ورځ درته په لمر کې بند شي، ګرمي دې وهي، یو تکلیف کې مې یو دکې مې ورکوي موټر ته، یو په غټ یو جنجال باندې اخته وي. نو آیا دا ښه ده؟ او که دا ښه ده چې مثال ته د خپل ژوند لږ یو څه ناڅه اسوده، یو څه ناڅه په اصولو روان وساتلی شي، تر څو ستا د ژوند د ابتدایي ضروریات مړی ژوندی مرض وي، یو ښادي او خوشحالي یو څه چې هغه ته په طریقه باندې سرته ورسولی شي. نو په دې خاطر د پیسې ګټل په دې هم ضرور دي. نو دغه ما سره 4 دلایل ما تاسو سره شریک کړل، کېدای شي ستاسې په دې ذهنیت بدلونه کې کافي اثر وکړي.